به مصطفی بیرسان خویش را که دی همه اوست. به مصطفی بیرسان خویش را که دی همه اوست. اگر به او نرسیدی تمام بولهبیست. د ربیع الاول مبارکه میاشت ده او په دې میاشت چې د پښتون تینکرز فورم د سټډي سرکل چې کوم پروګرامونه دي شروع سلو او له دې نه شروع سلو او د لکی مروت چې کوم تینکرز فورم تنظیم ده ایغه ته دا شرف حاصل سو چې د اولنای پروګرام وکي او د میاشتې په سبب باندې د مبارک میاشتې په وجه باندې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت موضوع ګرځاو او ایغه پاره یو عظیم کتاب الرحیق المختوم موږ دغه چیش په دې باندې مفتی صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې. موږ یو عالم مطلب مذهبي عالم راوستو یو مو پیر صاحب راوستو چې د دواړه اړخونه چې کوم دا کور سي او نو مفتی صاحب د شکریا ادا کوم چې د ښې خبرې وکړلې. اگر چې نوره اصلاح گنجایش شته د مفتی صاحب ما ته وویل چې ما لکه ضروریات دي نو ما تیاري به کمه وي نو ما ورته چې بس څه شی چې یو آغاز وسي تاسو له خبرو نه. او پیر صاحب خو ماشاءالله د هر فن مولا دا شاعر دای دا عالم دای دا او عربي دان دای دا فارسی دان دای دا. نو زه یو خصوصي مننه کوم چې سوالو جوابونه یې ورکړل او مطلب دا چې دا پروګرام موږ ورکښلی کړو او دا د پیر صاحب د تنظیم چې کوم ده کنه چیرمین ده د ضلع لکی مروت چیرمین چې کوم ده د آل پاکستان تینکرز فورم د هغه چیرمین د موږ معذره د کوړي صاحب نو په هغې حوالې سره د خپل حق ادا کوم. نو احساس صاحب مو شکریه ادا کوو د ټولو میلمنو. شکریه خو به طاهر صاحب ادا کوي چې کوم د تنظیم صدر ده خو مطلب دا چې زه شکرګزار یم. نور چې یو څو ناتیه شعرونه به زه ووایم چې د فطرت د محبت او د ښکلا لاره ده. چې د فطرت د محبت او د ښکلا لاره ده. دغه د درس انسانیت د رهنما لاره ده. چې د فطرت د محبت او د ښکلا لاره ده. دغه د درس انسانیت د رهنما لاره ده. اوس خو به خود وي مسلط پرې د تیارو حکومت. اوس خو به خود وي مسلط پرې د تیارو حکومت چې خطا شوې له تهذیب څخه د تا لاره ده. اوس خو به خود وي مسلط پرې د تیارو حکومت چې خطا شوې له تهذیب څخه د تا لاره ده. او شعر ده چې د عقل لاس مو دی په زخم د تاریخ نیولی. د عقل لاس مو دی په زخم د تاریخ نیولی. که مو د پښو لاندې پرته د مسیحا لاره ده. او شعر ده چې دا مې په خوب کې که په خیال کې ستا جمال لیدلی. دا مې په خوب کې که په خیال کې ستا جمال لیدلی. چې مې نیولې د مرګونو د بلا لاره ده. او شعر ده چې زه نه مزل ته یم خفا او نه منزل ته زهیر. زه نه مزل ته یم خفا او نه منزل ته زهیر. زما په وړاندې ستا د فکر د رڼا لاره ده. او شعر ده چې علامت د فلاح او ضمانت د بقا الله دغه د دنیا او د عقبا لاره ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.